بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو معزز ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن موږ د کابل ښار 14مه ناحیه کې په یو کمپ کې یو. درېیمه ورځ ده، یعنی د روژې مبارکې میاشتې 14 روژه ماته ده چې موږ دلته یو، او انشاءالله کوشش کوو چې ورځې زیاتې شي. نو دغه برنامه به زموږ د روژه ماتې د روژې تر اخره پورې دوام لري. دلته ټول فقیر بیچاره یتیمان او مسکین خلک اوسېږي، نو ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوي. الله تعالی د تاسو نه قبول کړي. نو که غواړئ چې دغه خیر کې له موږ سره شریک کړي، د کابل ښار نورو ساحو کې نورو ولایتونو کې موږ روژه ماتې برابر کړو، د هر نفر دپاره صرف او صرف $1.5 لګښت راځي، او دې کمپ کې موږ هره ورځ 230 نفرو ته پخه ډوډۍ ورکوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.